یوا کیسه درته کوم لږ څه قرار شي وای و بشاړی کبر پوی په دې ګفتار شي یو امر و یو بچای درلو په دې مور باندې ډېر ګران و ډېر نازولو اخر دا چې دا ماشوم بچای ځوان شو خواږه موري هم د زړه پور ارمان شو ورته وای کړو واده خپل مرجانې چې جوړ شي د ژوند چارې ودانې تاسو واورئ اوس د ښځې کیسه ګورئ زه یې وایم تاسې ښه په خاور واورئ ورته ویلي ای خاونده خبردار شه که زما سره ژوند غواړې د مور نه لاس په سر شه نو خاوندې بس په دې باندې مجبور کا خپل مور ته یې د خپل بچی تربور کا ویلی شه بس دسته موره له کور څخه بهر کا په صحرا کې وي جونګړې ته گزار کا بچای ورغی د خپلې مور تر څنګه زما ښځه د لتا مرجان تنګه مور یې ویل چې ای زما خوږه بچیا ستا چې خواښه وي زما خواښه د زړګیا زوی بدبخته ورته وړاندې یا له مورې شاته لنډه دا چې هلته لاړل وي صحرا ته مور یې پرېښوده د زوی ترېنه روان شو خوارکی مور یې ژوندون په بیابان شو زوی ترې راغی مور یې پرېښوده بدحاله خپلې ښځې ته یې بیان کړه دا احواله ښځې ویل چې یاره دا کلام منمه ته پټ درومې خپلې مور ته یې صنمه داسې وکړه چې دا خپله بډۍ مور دی بهارونو منځ کې پرېږده د مې ژوند نه مې زړه تور دی دا خاوندې ژولو بیا روان صحرا ته چې د مور تر څنګه کېناستلو خواته مور یې وویل چې په خیر اغلې بچیا په لیدو باندې د خوښه شوم زړګیا زوی مخ ور واړولو زر خپلې مورکۍ ته زه راغلی یم ستا بلې زندګۍ ته مهربانه مور یې بیا کړله روانه هلته یې بوتله چې غوښتو کوم مکانه د بحرونو منځ کې وچه جزیره وه نه د خاورو یو کورګی نه خواره کاوه زوی بدبخته ترېنه بیا راغللو کور ته مور یې پرېښوده د مرګ
د مرګ د هجر ورتا ورته وای کړو جریان جریان د مر خبر ورته ویلی اوس بستا ژوند وي د سر زارو په دې منځ کې یو سورزه یا له عمر تیر شو ښځی پوه شوه چې خوند مې زړه ټکور شو چې یې ګوري ښځی بیا په څنګ کږه ده دا خوند ورته ویل چې څه شوي خطا ده ښځی ویل که زما امر منل کېږي هغه دا چې دسته مور به حلالیږي دا خوند شو په دې کیسه حیرانه اول خاوه اوس خو ډېره شوله ګرانه لنډه دا چې آخر ورغلل خدایا مور یې ویل چې راته خال د ځان ووایا زوی یې ویل چې مور ستا د مرګ لپاره مور یې ویل زویا دا څه کوي زما یاره مور یې ویل چې دومره صبر ودرېږه کمیس نشته په وجود مې ماره نږدې کېږه په مزه ورلنډ شولو مرۍ ته لاس یې تېر کړلو هغې سپېلې چړګۍ ته ظالم زوی ترېنه جدا سر په چاړه کړو په لاسونه یې د مور په وینو سره کړو دغه ښځه یې په زړه و دومره کلکه ورته ویلې چې خبرې اوس د زړه کړه شبس درومه ورله سیرې مور سینه که هغه زړه ترېنه بهر ماته ښکاره کړه بې وقوفه او بدبخته دا انسان دی چې سیرې دا شیرینې مور ګریوان دی دا شیرینې مور ګریوان یې ټوټې پر هر کړو لاګو کلای زړګی ترې را بهر کړو د زړګیو دا چاړې په سر پیالی د میرمنې په لر درومي خدای رټلی د پښینو کې کوټې ورته برابر شو له یو دوه تندکه وروسته را گذر شو دا چړې په سر زړګی ورته ګویل شو ویلې زویه خوږ به نه وې کوم ځای دې خوږمن شو حقیقت دی چې د مور زړګی په زوی وي خو د زوی زړګی په کاڼي وچکودای وي خوند ورونو د مور پلار قدر عزت کړی په دنیا کې نازوي ورسره هم محبت کړی مور پلار خو سپینه سره له درنه غواړي ورون تندی په خوله خندا در څخه غواړي کاچا وموږ د ازار د مور پلاره وزید منګلوي با په دنیا او په بخواره